والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. گران حضارو، الله جل جلاله دا انسان ډیر لوی هستی پیدا کړی ده. خو دغه انسان کې د نقص طرفونه شته او د کمال طرفونه شته. که دا انسان د الله تعالی دوستی اختیار کی، که دا انسان د الله تعالی طرف ته توجه وکړي، دا بیا له ملایکو هم الله تعالی بهتره کوي. خو دغه انسان که چېرته د خساستو دناعتو د بېکارتوب په لاره لاړ شي، د الله نه لرې شي، د الله ذکر، د الله سره فکر، د الله تعالی جل جلاله عبادت پسې ایمانه باندې ونه کړي، دا انسان به د حیوانو د چارپای نه هم بدتره کېږي. عجیب انداز کې الله تعالی دا خلقت کړی. د نقصاناتو ته وګورئ، نقصانات په کوم انداز کې دي، کمالاتو ته وګورئ، کمالات په کوم انداز کې دي. الله علاج راښیي. الله جل جلاله رحیم و کریم ذات ده، په خپلو بندګانو باندې رحمت کوي. دغسې نه دي پرېښي. 1,40,000 کم زیات پیغمبران یې ورته راولېږل، کتابونه یې ورته راولېږل، د الله پیغامونه یې ورته راولېږل. اوس د انسانانو 2 طبقې جوړې شوې. یوه طبقه هغه انسانانو چې د الهي احکامو پیروي یې وکړه، د الله جل جلاله د پیغمبرانو اتباع یې وکړه، د هغو پسې ولاړ. الله څومره غټ کمالات ورته ورکړه. یوه ډله د دغو انسانانو د هغو مقابله یې وکړه، الله داسې ذلیل و خوار کړه، داسې شرمنده کړه چې حیوان و چارپای هم داسې نه ده شرمنده. ښایسته انسان نه الله خنزیر جوړ کړ، ښایسته انسان نه الله شادي جوړه کړه. اهل کتاب و یهودو الله جل جلاله منع کړ د هفتې په ورځ باندې به ښکار نه کوي. د الله امر یې په جای نه کړ. الله ورته امر وکړ کونو قردة خاسئین، سئ شادیان و بزوګیان ذلیل و خوار شوي. بزوګیان سو یو بلې سره پېژندل چې دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، د سترګو نه اوښکې به یې لرې، خو غږېدی نه سوی. 3 ورځې ژوندي و، پس هغه نه بیا پسې مړ شو. دا څومره لوی درس ده چې موږ ته قرآن راکوي. ګورئ، هغه ګناه یې وکړه، د الله امر یې په جای نه کړ. الله شادیان ورنه جوړ کړل. دا د امت د رسول علیه السلام ته الله دا قصې ولې کوي چې ای امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه هم د الله بندګان وو، هم د الله مخلوقات وو، هم انسانان وو، د آدم علیه السلام اولاده وو. خو الهي احکام یې په جای نه کړو، ګناه یې وکړه، الله ورته په غضب او دوی نه شادیان و خنزیران جوړ کړل. د خپل پیغمبر اتباع وکړئ. دی چې څه درته وایي په هغه دین باندې عمل وکړئ، بیا به تاسې کامیابي. که ته وایې چې اوس خو دا ټول ګناهونه په دې امت کې کېږي، دا امت ولې اوس خنزیران نه جوړېږي، ولې شادیان نه جوړېږي؟
هغه ګناهونه چې پخوانیو امتو کې به یو یو کېدل هغه ټول په دې امت کې رسول الله مبارک کېږي صلی الله علیه وسلم دی به څومره پیغام جوړوي سبحان الله هر حالت کې د رسول الله مبارک خپل امت په یاد خو افسوس د امت په حالت باندې دی کومې خواته روان په هدایت کې امتي نارې وهي په حالت د ځنکدن کې اسرائیل علیه السلام ته وایي چې څومره زور دی د په ما یې تېر کا خو ګوره په حالت د ځنکدن د ما د امتي کلمه شفقت په امت د ما باندې هېر نه کړي په قیامت کې چې سخته ورځ ده حتی انبیا علیهم السلام نفسي نارې وهي خو رسول علیه السلام به وایي امتي یو امت راپوتم سوچ وکړه لږ په خپلو ګریوانو کې باید سوچ وکړو الهي احکامو ته متوجه سو څومره موږ عملي کړي څومره موږ عمل پې کړی خو چې دا خنزیرانو شادیان نه ګرځېږو په مځکه م الله نه باسي قارون الهي حکم ورته متوجه سو خو ده په جای نه که الله تعالی جل جلاله په مځکه نه نویسته تر قیامته په مځکه روان لیکن دې امت باندې د رسول الله مبارک سترګې دي صلی الله علیه وسلم هغه سترګې د رسول الله سلام الله ته ډېرې محبوبې دي په الله ډېر ګرانې دي الله ته ډېرې نږدې دي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین الله څه ورته وایي ته مو نه یې لېږلی مګر رحمت د عالمیانو دپاره عالم چا ته ویل کېږي ما سوا د الله نه ټولو ته عالم ویل کېږي که انسانان دي که حیوانات دي که نباتات دي که معدنیات دي که هر شی دي ټولو ته عالم ویل کېږي د ټولو دپاره رسول الله مبارک رحمت د کفارو دپاره هم رحمت ته ځکه هغوی هم عالم دي هغه چې د مسخ د شکل او وختانه الله ساتلی دي دا د رسول الله مبارک برکت ده صلی الله علیه وسلم نو ورونو الله جل جلاله موږ تاسو ته طریقه راکوي وفي انفسکم افلا تبصرون په خپلو ځانو کې تاسو نه ګورئ یو د خدا خپل ځان ته متوجه سي دا د طریقې نقشبندي یو مراقبه ده چې همیشه باید دا مراقبه وسي صادق و صوفي باید که دی په هر حالت کې وي دا مراقبه باید دایمي وګرځوي چې په خپلو ځانو کې تاسو نه ګورئ یو د خپلو نقصاناتو ته هم وګورئ نو هغه نقصان باندې که موږ لاړ شو د موږ څه حقیقت ده د موږ څه خوبایي ده د موږ څه ښه توب ده د موږ څه کمال ده غرور ولې کوو کبر ولې کوو عجب ولې کوو ظلم ولې کوو غیبت ولې کوو تهمت ولې کوو بغض ولې کوو ځان ته وګورئ الله راته وایي عجبه نسخه را لیکلې ده فلینظر الانسان مما خلق انسان دې وګوري چې څه شی نه پیدا شوی خپل حقیقت ته باید یې وګورو دا چې الله ښایسته قد و قامت موضوع ته راکړ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم موږ انسان په ښه قد و قامت کې پیدا کړی ښایسته ترین قد و قامت انسان ته الله ورکړی خو دا خو د موږ خپل کمال نسو دا خو الله د موږ سره احسان وکړ لقد خلقنا الانسان موږ پیدا کړی هلته خو بل ځای کې خدای پاک علاج راښیي فلینظر الانسان مما خلق انسان دې وګوري د څه شي نه پیدا شوی انسانان ښه متوجه سي دا د الله علاج ده د الله نسخه ده چې موږ تاسو ته رالیږلې ده انسان دې وګوري د څه شي نه پیدا شوی ده داسې مادې نه موږ تاسې الله تعالی پیدا کړي یو چې له شرمې په مجلس کې نوم نسو اخیستلی پې شرمېږو چې دا انسان ورنه جوړ ده د هغې مادې نوم په مجلس کې نسو اخیستلی سبحان الله د هغې مادې نه داسې ښایسته انسان الله جوړ کړ که د انسان له وجوده ووځي که نر دی که ښځې وي قرآن عظیم شان ته لاس نسي وړلی تر څو چې غسل ونه کړي قرآن عظیم شان د یادو نه تلاوت نسی کوي د مخې نه نسی کوي طواف د بیت الله شریف نسی کوي جمعات ته نسی داخلېدی دا ټول ورباندې بند شو دا د انسان د وجود نماز ووتله دا ماده نو د دغې مادې نه موږ الله پیدا کړ
اوس باید دوه شیانو ته فکر وکړو. یو باید خپل خالق ته فکر وکړو، بل خپل حقیقت ته فکر وکړو چې الله خو راته وایي چې انسان دې وګوري د څه شي نه پیدا شوی. اوس په دې ماده کې څه کمال موجود دی؟ دا ماده د انسان نه ووتله، هلته مړه کړه پرته، خو د دې مادې نه الله داسې ښایسته انسان جوړوي. باید خپلو نقصاناتو ته متوجه شي. بل طرف ته خالق هم الله ته ګوري، الله تعالی پیدا کړو، الله داسې ښایست راکړ، الله بیرته کمالات هم راکوي، الله تعالی د ځمکې خلافت هم راکوي. اني جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوونکی یم. د څه شي خلیفه؟ د څه شي خلافت دغه انسان ته الله ورکړ؟ یا خو د ځمکې خلافت الله تعالی درته ورکړ. مخکې پیریانانو هغه ایسته کړل، ملایکې پرې مقررې شوې، ای ختم کړل. تصرف اوس ګورې پادشاهي د چا ده؟ د دغو انسانانو. تیارې دوی په اختیار کې، موټر د دوی په اختیار کې، ټنګ د دوی په اختیار کې، لاسپیکر د دوی په اختیار کې، موبایل د دوی په اختیار کې، کتاب د دوی په اختیار کې، بلډینګ و بلندمنزل د دوی په اختیار کې، مځکې د دوی په اختیار کې. دا د الله احسان دی. خالق ته باید متوجه شي. افسوس هر څه الله راکوي، په دې حال کې خالق ویرې وي، دې ته توجه نه وي چې خدای له څه شي نه پیدا کړو. په دین باندې عمل نشته. دین ویر ډېرو وختو کې ښه خلک خو ځان ته فکر وي د شریعت خلاف کار نه کوي. ولي مبارک وایي زه د هغې پروایي کړې. ترمذي شریف کې حدیث ده، ترمذي شریف کې حدیث مبارک راځي، یو څوک خندایي یعنې ټوکې کوي، په ټوکه کې دروغ وایي. 3 وارې د خدای پیغمبر ویلي چې ته ویل د کنده د جهنم. اوس دا په ټوکه کې دروغ خو هر څوک وایي. په سلو کې که یو نفر هغې دې ته فکر وي چې دا خو ما ته دروغ په ټوکه کې هم ناروا دي، ځکه صریحي حدیث ده چې دروغ نه په ټوکه روا دي نه په قصد روا دي. دا د محدثینو په شان کې چې د دوی فضائل ذکر کېږي، په ټول عمر دروغ نه دي ویلي، په ټول عمر غیبت نه ده کړی. دا 2 صفات محدثینو په صفاتو کې علی حده ذکر کېږي، ځکه چې دغو 2 شیانو نه ډېر کم خلک خلاص دي او افحشترین بدترین دي ګناهونه دي. سخته بد ګناهونه دا 2 ګناهونه دي چې ټولو بدبختیو ته انسان مخ کوي د دغو 2 ګناهونو د وجې نه. که د بنده حقوق موږ تاسې ضایع کوو، په دغو 2 شیانو ضایع کوو. که د الله حقوق ضایع کوو، په دغو 2 شیانو ضایع کوو. نو دې ته د چا اوس پام نه وي، په د خدای په غضب انسان اخلي. الله خلافت راکړه، د مځکې واک یې راکړه، د مځکې تصرف یې راکړه، د مځکې قدرت یې راکړه، خو لیکن مغافله ګرځي. 2م تفسیر بیضاوي شریف لیکي ای خلیفتی فی تکمیل النفوس، دا د ما خلیفه وایي چې نورو انسانانو ته کمال ورکړي، خو دا د الله نقص نه ده. تفسیر مبارک وایي چې خدای په نورو خلقو ته خپله کمال نشي ورکوی، دا د خلقو نقصان ده. دوی د الله نه خپل فیض نشي راخیستلی. دا برق ده د ډیم نه راغی، خو دې دپاره څومره کنټرولرونه دي، څومره ټرانسفارمرونه دي. که چېرته دا کنټرولر نه وي، دا برق یو دم په ګروپونو باندې راپس چې دا ټول ګروپونه سوځوي. هلته کنټرولر دی د الله د تجلیاتو، د الله د فیوزاتو، د الله د انواراتو. ځکه اسمانونه طاقت نه لري. سبحان الله. دا به کنټرولر غواړي. هغه کنټرولر څوک دی؟ هغه د الله پیغمبران علیه السلام چې هغوی یو طرف ته بشریت لري، انسانان دي، د انسانانو سره تعارف ده. بل طرف ته غایت تقدس پاکي کې دي، معصوم دي، الله سره تعارف ده. په پاکي او معصومیت کې الله نه فیض را واخیسته او په بشریت نور انسانانو ته توزیع کوي. رسول الله ورته وایي انا القاسم والله معطي. زه تقسیمونکی، الله ورکوونکی دی. زه تقسیمونکی، الله ورکوونکی دی. رسول الله علیه السلام ټولو ته تقسیم کاوه،
خو ګورې صحابو کې څوک یو مقام ته ورسېدل، څوک بل مقام ته، څوک بل مقام ته، عدل ټول دي خو مقاماتو کې فرق وکړي. یو شیخ وي په یو مجلس کې ټولو ته توجه کوي، ټولو ته د فیض رسېږي، خو د خلکو استعدادات بدل دي، د خلکو اعتقادات بدل دي، د خلکو کشش بدل ده، د خلکو اخلاصونه بدل دي. څوک یو مقام کې پاتې شي، څوک بل ته ورسېږي، څوک بل ته، څوک دا د خلکو خپل حالات. صحابه مبارکین هم داسې رسولان باندې چا فرق نه کوه، ولیکن د خلکو خپلو استعداداتو کې فرق. حدیث مبارک الناس کالمعادن، انسانان لکه معدنونه دي. چا معدن د سرو زرو ده، چا د سپینو زرو ده، چا د یاقوتو ده، چا د تیږو ده، چا د یاقوتو ده، چا د زمرودو ده، چا د الماسو ده. قسمه قسم استعدادات انسان ته الله ورکړي. فی انفسکم افلا تبصرون، ځانو کې الله وایي تاسې نه ګورئ. څومره لوی هستي دا انسان الله تعالی پیدا کړ. اوس نو چې الله دی خلیفه مقرروي، نو انبیاء علیهم السلام د الله نه په خپله پاکي باندې شی راغلي، نور ته د بشریت په تقاضا خلقو ته تقسیموي. نو ځکه حضرت انس مبارک وایي کله چې رسول علیه السلام مبارک مدینې منورې ته راغی، هر شی ښایسته سو، روښانه سو، هر شي کې رڼایي پیدا سو. او دی مبارک چې وفات سو، مونږ د ده په دفن کې وو، خښېدلي کې وو چې د مونږ زړونه بدل سو. سبحان الله، دا اوس یو عجیب راز ده، دا یو عجیب باطني راز ده. ګورئ زړونه بدل سو. ولې زړونه بدل سو؟ د الله په پیغمبر کې تغییر راغی صلی الله علیه وسلم؟ نه، د الله د پیغمبر مقام هر آن کې پورته کېږي. الله اخر نه لري، الله ته رسېدل اخر نه لري. دا د ټول امت په ثوابو کې دی ورشریک. ان لك لاجرا غیر ممنون، الله ورته وایي تا ته اجر غیر منقطع ده چې قطع او ختم نه لري. داسې اجر او ثواب الله تعالی ته ورکړی. حدیث مبارک ده من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. څوک چې ښه لاره چاته کېږي ده ته ثواب ده، او څوک چې تر قیامته پورې په دې لار باندې روان دي، د ټولو په ثوابو کې ورشریک ده. د هغو ثوابونه نه کمیږي، خو د هر یو په ثواب کې دی ورشریک. او څوک چې بده لاره کېږي، تر قیامته پورې چې د هغه باندې څوک عمل کوي، هر یو په ګناه کې ورشریک. حدیث کې راځي تر قیامته چې ناحقه قتلونه کېږي، قابل پکې ورشریک. ځکه اول بنیاد پکې کېښود، مخکې قتل نه و. اول قتل چې کړی د قابل کړی د حابل شي. نو وروڼو دا ولې تغییر راغلی؟ رسول الله مبارک کې خو تغییر نشته، هغه خو مقام نور لوړېږي، د هغه فیض و برکت خو نور لوړېږي. خو دلته ګورې دوه حالات دي د انسانانو، که متوجه سي. د انسانانو دوه حالات دي، یو د عالم خلق ده، یو د عالم امر ده. دا انسان د لسو شیانو نه الله جوړ کړ. وفي انفسکم افلا تبصرون، دې کې عجیب رازونه دي. ګورې ښه متوجه سي. الله خو داسې نه راته وایي، دې کې خو لوی راز ده چې الله تعالی دا راته وایي تاسې خپلو ځانو کې نه ګورئ. دا انسان د لسو شیانو نه جوړ ده. ده ته عالم صغیر ویل کېږي، وړکی مخلوق دی الله. څو قسم عالم دی الله؟ یو عالم کبیر ده، یو عالم صغیر ده، یو عالم اصغر ده. عالم کبیر څه شی ده؟ لوی مخلوق دی الله، له عرشه تر فرش، ومځکې اسمانونه او عرش عظیم، دا لوی مخلوق دی الله ورته ویل کېږي. یو عالم صغیر ده، وړکی مخلوق دی الله، هغه دا انسان ده. دې ټولو نمونه الله په دې انسان کې پیدا کړی ده. سبحان الله. انسان د خپل غږونو ته کوم ځای ته ځان ورسوي، د خدای متوجه سي چې کوم کمالات الله تا ته درکړي. یو عالم اصغر ده،
ډېر وړوکی مخلوق دی الله. هغه قلب د انسان دی، زړه د انسان. د انسان زړه د ټولو مخلوقاتو نه منظم. سبحان الله، دا د الله قدرت ده. ګورئ، ځان ته باید متوجه شو، د ځان خالق ته باید متوجه شو چې دا څه عجیب انداز کې د انسان جوړ کړی. زړه د انسان ګورئ څومره وړوکی دی ځای. زړه د انسان د یو موټي په اندازه ده، خو دغه زړه د انسان د مځکې د اسمانو له عرشه تر فرشه د ټولو نمونه خدای په زړه د انسان کې پیدا کړې. خو موږ له خپل زړه نه غافله یو، خپل زړه ته متوجه نه یو. له خیر هم ډک کړی، له ګند هم ډک کړی، له حسده ډک، له ریا نه ډک، له سمعت نه ډک، له اخلاق رزلو نه ډک، له بغض نه ډک. مسلمان بد یسول د خدای پیغمبر وایي، دې ته بغض وایي، وایي دا حالقه ده، حالقه رخیونکې ده. وایي نه درته وایم چې د تا ویښته درته ښیي، د تا دین ښیي دي بینوي. دا ښایسته وجود، دا ښایسته ټوټه، دا باید د څه شي ډک کړو؟ دا د خدای له معرفت، دا له نور نه باید ډکه کړو. پیغمبر علیه السلام به څنګه دعا کوله؟ خدایه په زړه کې مې نور پیدا کړي، په غوږو کې مې نور پیدا کړي، هډوکو کې مې نور پیدا کړي، مزغو کې مې نور پیدا کړي، پوستکي کې مې نور پیدا کړي، ویښتو کې، سترګو کې، غوږو کې، ټول اندامونه به یې ښودل. بیا به شپږ طرفونه وښودل، بیا به نور راته زیات کړي، نور راته زیات کړي، نور راته زیات کړي. دا د انسان وجود ټول برق ګرځېږي. ګورئ، اولیاء ته حضرت الله ورکوي، ولې خدای پیغمبر وایي اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. دا کشف د مؤمن نه وډارسئ، په نور کې الله سره ګوري. الله څومره چې زړه د الله سره اشنا کېږي، دومره د خلقو کیفیات خدای ورته ورښیي. تاسې فکر وکړئ، واقعه کې راځي یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په غرمه کې راووت. مخکې دې وخت کې نه راووت، نه به دی راووت، نه صدیق اکبر صاحب راووت، نه حضرت عمر صاحب راووت رضی الله تعالی عنه. یو ورځ د یو طرف نه رسول الله مبارک را روان دی، بل طرف نه ګوري صدیق اکبر صاحب د کور نه راووت. نو مخابره وه، نه ټلیفون و، نه واټساپ و، هېڅ نه و، خو باطني شی و. ترمذي حواشي داسې ذکر کوي چې حضرت صدیق اکبر صاحب په فراست باطني سره، په کشف ولایتي سره دا معلومات ورته وسو چې رسول الله مبارک روان دی، راځه وروسته. بل طرف نه چې ګوري حضرت عمر صاحب راووت. سبحان الله، دا هغه دوه وزیران د رسول الله مبارک دي چې دنیا او قبر او آخرت کې به ټول ولري. انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر. دا به ډېر رسول الله مبارک، زه و ابو بکر عمر، زه و ابو بکر عمر. داسې شان الله ورکوب کړ. داسې راووتل، صدیق اکبر صاحب راغی، رسول الله مبارک پوښتنه ورکړه څنګه راووتل؟ ویا رسول الله دې دپاره ووتم چې د تا مخ مبارک ته وګورم. صدیق اکبر صاحب داسې مینه د رسول علیه السلام سره وه، داسې عشق و محبت، داسې زړه یې کباب ورباندې. بعضې وایي چې دی هم له لوږې راوتلی ده، خو چې کله رسول علیه السلام مبارک باندې سترګې ولګېدې، لوږه او هر څه یې ختم شو. مړښتې په دیدار د رسول الله مبارک. لکه د مصر خلقو به د یوسف علیه السلام په دیدار باندې خپله لوږه او تنده ماتوله. رسول الله مبارک خو علیه السلام د ټولو انبیاو ښایست هم الله درته ورکړی، د ټولو انبیاو کمالات هم الله درته ورکړي وو. نو صدیق اکبر صاحب ورته وایي دې دپاره ووتلم چې تا مخ مبارک ته وګورم. لوږه یې ختمه کړه. عمر صاحب راووته، ته څنګه راووتلې؟ ویا رسول الله دې دپاره ووتلم چې زه وږی له لوږې راوتلی. او رسول الله مبارک ورته وایي چې زه هم دا بعضې شی پیدا کوم، زه هم له لوږې راوتلی. سبحان الله، هغه محبوبان د الله، هغه د الله ګران مخلوقات په سر د مځکې باندې، په اسمانونو، په مځکو، په ټولو کې بهترین شخصیت بعد از خدا بزرگ توی این قصه مختصر رسول الله مبارک ته له لوږې راووځي.
په صدیقینو کې د صدیقینو سردار صدیق اکبر صاحب ته لوګي راوځي، بیا حضرت عمر صاحب ته لوګي راوځي. نن خو وچه ډوډۍ هم رسېږي، نن خو یو ترکاري هم رسېږي، ولې بیا د کفر وطن ته روان د الله نه باید وګوري، د خدای د پیغمبر په سیرت باندې باید عمل وکړو، د خدای د پیغمبر په طریقو باندې باید عمل وکړو. څه وایي چې مسلمان د کافر نه دومره لرې وي چې یو د بل اور ونه ویني، دومره باید د کافر مسلمان ده. اخلاق یو د بل نه اخلي، دا طبع د انسان د اخلاق یې ګوري. که ښه مجلس کې د ښه مجلس نه ښه شی راخلا کوي، زړه او سینه د نوراني وګرځېږي، او که بد مجلس کې هلته وایرسونه راخلا کوي، د انسان سینه وایرسونه نیسي. سخترینه ماده په مادیاتو کې هغه وسپنه ده، خو دغه وسپنه چې کله زنګ یې ووهي دې نه څه شي جوړ شي؟ غر سوری کوی شي، مځکه سوری کوی شي، کلبه کوی شي، هېڅ هم نه پکې پړې ته ولګي. نازکترین عضو د انسان هغه قلب د انسان د دام زنګ نشي ګورئ. حدیثو کې ثابت ده، قرآن کې ثابت ده، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. د انسان زړه زنګ نشي ګورئ، دا زنګ وهي، دا چې زنګ ووهه بیا دې ته نور د معرفت الهي د خدای ویره نه داخلېږي. ګورئ دا بیا د الله ذکر نه کوي، تفسیر مبارک نه کوي، تفسیر حسیني چې د الله تعالی د عذاب یو صورت دا ده چې زړه د الله ذکر نشي کولی. مجلس کې چې ګورو بعضې کسان غافل بس یو بل خوا ته خپل نظر اړوي، خو کامل انسان هغه ده چې هر آن کې د خدای ته متوجه په مجلس کې ناست هم الله یادوي، دست په کار دل بیان. حضرت شاه نقشبند سے مبارک نه چا پوښتنه وکړه، والي د هرات تفسیر نقل کړی دی، وایي د تا طریقه کې بریا وي؟ وایي نه ما طریقه کې ریا نشته. وایي تا طریقه څه شی ده؟ وایي ما طریقه خلوت تر انجمن، تنهایي په مجلس کې، ظاهر با خلق باطن با خدا. عجب وظیفه ده، عجب ذکر ده، څوک نه در باندې پوهېږي مګر هغه څوک چې الله معلومات ورکوي چې خپل اولیاء دي اتقوا فراس المؤمن فانه ينظر بنور الله. دا چې ټول عمر داسې ضایع کېږي، دا چې ټول عمر دغسې تباه کېږي د موږ تاسې، هر آن په موږ تاسې چارج ته ګوري روان ده. دا رقص حساب د رحمان بابا صاحب څه وایي رحمه الله؟ یو قدم په لاره موږ ته بې حساب، دلته دم و قدم دواړه په حساب دي. دم و قدم هره خبره هر عمل د ګور په حساب. نیکبخته څوک د چې هر آن خدای ته متوجه. سعدي شیرازي څه وایي رحمه الله؟ هره ساعت چې کته ځي که پورته ځي تا نه شکرانه غواړي، هره ساعت چې کته ځي که پورته ځي تا نه شکرانه غواړي. ولې چې کته لاړه عمر دې زیات ساتي، چې پورته لاړه وجود دې ارام سي، خوشحاله سه. ته یو دقیقه د نفي اثبات چې ورکوي څومره په سختي باندې رسي اکثره خلک، یو دقیقه دوه دقیقې ته دغه ساه بنده که څومره تنګېږي. الله د ساه ویستلو دپاره ګورې خپل طریقه درته جوړه کړې ده. نو په یو وارې ساه ویستلو کې دوه شکرانې الله غواړي، 360 رګونه د انسان د هر یو هر آن تا نه شکرانه غواړي. خو دې طریقې نقشبندي مبارک 4 واړه طریقې حق دي. ټولو اولیاو به صحیح احترام ساتي، ټولو اولیاو ته په غټه سترګه ګوري، ځکه دې کې مور و میره نشته. ګوري دې کې خپل پردی نشته. اولیاء الله ته نسبت کېږي، د الله دوستان دي، د الله د دوستي په نظر ورته ګوري. داسې نه وي چې خدای نه پاسته یو به د الله دوست ته په بد نظر باندې ورته وګوري او ته به هدایت کړي. د الله پیغمبر څه وایي صلی الله علیه وسلم؟ داسې کسان دي چې ببر سر به یې خلک به په دروازو نه پرېږدي، خو د خدای به داسې دوستي لو اقسم علی الله لابره، که په خدای قسم وکړي په ناممکن شي باندې خدای به خلاصوي. په دې قسم کې قسم کې به خدای نه دروغجن کوي.
موږ تاسو کې څنګه مشوره ده وای پلاني ولي گفت ورکړای دا د دې حدیث ثابت یو صحابي مبارک خور مبارکه د چاغه حرمت قصاص پر راغی چې باید هغه حرمت رسي دی ورور قسم وکړ قسم ته کې قصاص واخلي صحیح حدیث کې راځي چې خدای پیغمبر ورته وایي خدای امر ده صحابي مبارک ویل چې رسول الله تعالی خپل قسم ووت د څونه چې خدای امر زره ده هغه پوي و چې خدای بل امر ورته متوجي سي اول یې خلکو نه منل خپل راغله چې بس موږ قصاص نه غواړو په دیت باندې خالص دلته رسول الله دا حدیث ویلي چې داسې د خدای بندګان سته په برسرې به یې خلک په دروازو نه پرېږدي خو په خدای به داسې ګراني چې که په خدای قسم وکړي خدای به نه حادث کړي واغس خلیفه مبارک رحمت الله علیه قصه کوله دا خدوخیل مناسب مبارک ډېر لوی ولي دا تېر سوی ده په غزني کې شلګر کې نور مدارس د حضرت صمد مدرسې سره نږدې هغه زیارت د سره به داسې طالبان و چې 10 کاله 40 کاله به هم په یو ځای کې اوسېدل نو دې کې دا مشهوره وه چې د ده سره هر وخت ښځه د اسلام ملاقات نو طالبانو ورته ویل چې صاحب خو موږ هم د تا شاګردان یو وارې خو موږ ته هم دا ښځه د اسلام راوښیه چې د موږ هم کار جوړ سي راسه مبارک خو بزرګ عالم و ډېر لوی عالم تېر سوی هغه څه ورته وایي وایي طالبانو تاسو خو داسې مستانه خلک یې درته رابسي خو بېرته به درنه راسي ګټه به ونه کوي اوس دې نه هم دوی د عبرت په نظر نه ګوري چې ملا صاحب دا خبره راته وکړه خو بزرګ ده راځه دې خبره په ذهن کې ونیسه چې د لاسه مې ونیسي چې ګورې یو وخت کې دوی په ډوډۍ لګیا دي ډوډۍ تیاري یو سپین ږیری سا یو ملنګ شکل کې دا راغی طالبانو زه خو ډېر وږی یم تاسې ما ته لږ ډوډۍ راکړئ دلته نو یو بېباکه طالب به ورچک سوی ده دا ږیرې ته یې همداسې لاس ورغی زه ته خو راځې خضر سیم کې درکړم او دا خضر علیه السلام بس سړی ورک سي دلته منډې وایه 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 سړی پیدا نه سي ملا صاحب مبارک چې درس ته راغی داسې خفه ده داسې خفه ده چې غږ یې له خولې نه وځي شاګردان ورته وایي ملا صاحب مبارکه څه بېادبي هم کړې ده خو په دوی هم ګرانه بیا به داسې نه کوو راته ووایه وایي نه مې درته ویل چې درته راغلی چې بېرته به دننه لاړ شي ګټه به ونه کوي هلته به یې دته عریضه کړې وي دته به یې عریضه کړې وي اولیاو عجیب شان ده ګورې یو استاز ده طالب ته درس وایي جامع ورته تدریس کوي خو قضایي ورته کوي ګورې طالبانو کې داسې خلک هم شته استاز به هم بزرګ و طالب به هم بزرګ خو افسوس چې اوس طالبي نه ده پاتې زه د اول طبیعت مې الله داسې ایښی ده چې ډېر کوشش کوم چې اول ځانونه ورته کوو زه که خلیفه صاحب یم که مولي صاحب یم که مجاهد صاحب یم که طالب صاحب یم که حاجي صاحب یم دا ښه طبقې یو ورځې د موږ